دا ویډیو ضرور ګورئ. دا د هغه ملګرو لپاره د کم چې د سواد کې پاتې کیږي او بلکې بخښت علاقو باندې پاتې کیږي ټول ملګرو د خاصه دا ویډیو ضرور ګورئ. دا چې کوم سیلاب راغلی د 2010 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خو ملګرو څنګه تاسو ته پته د باران درې مسلور مورد د هغې سره چې کوم دی کوم سیلاب راغلی د هغې چې کومه تباهي وکړله د هغې سره د چې کوم دی جاني نقصانونه هم ډېر شوي دي. ورسره آبادیان یې غورځېدلي، خاص کر په سوات په سیمه باندې چې کوم دی مادین بارین به موږ واخلو. زیاتره تباهي چې کومه ده په بارین کې کړې ده. ستاسو سره په دې سیټ باندې دا ویډیو چې کوم ښکاري تاسو یقینا دا بارین دی او دا هغه بلال مسجد دی. په دې کې به ډېرو ملګرو چې کوم دی چې بارین ته ټور را لګولی نو په دې کې به ضرور چې د کومو ملګرو مونځ کړی دا جومات په دغو په خیال په ذهن کې راغلی. دا جومات هم شهید شوی دی په دغه اوبو کې. اوبه ډېرې زیاتې د ویډیو مقصد دا دی چې یاره ټول ملګرو ته خواست دی چې یاره د سیند غاړې ته مزې زیات ملګري دا وي یاره څوک د لرګو لالچ کې، څوک یا تشې نندارې کې پای کې څوک یا ویډیو جوړوي. نو د هغې لحاظ سره چې کوم دی هغه یا سیند ته غوځار شي په کور کې یو ناڅاپي او غم جوړ کړي ځکه بیا پیدا کېږي نه په دې خړو اوبو کې به ته ګورې څوک او ډېر ملګري اوس هم پکې بیداره دي. الله دې وکړي چې یاره هغه میلاو شي او باسي مفات وي، خو چې الله وکړي چې اوس یاره هغه میلاو شي چې د کور دا غم چې دی یو طرف ته شي. ځکه چې یو د سین وي یو بل بیا هغه مړ وجود چې کوم دی نه میلاویږي نو هلته بس یا کور والا یو په کور کې غمي بیا بسې ګرځي. نو دا ویډیو وګورئ او ضرور مخکې شیر کړئ چې یاره ښکته علاقو والا ملګرو ته هم پته ولګي چې یاره سیند په ډېر ګڼ دغه سره ګڼه اوبه ده، خوړونه هم راوتي دي. دا یو سیلاب دی څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی، دا 2020 ته تقریبا 10 کاله بعد بیا هغه شان سیلاب راغی. خو په دې کې ډېر زیات خیر دی ځکه چې دا بلې بشر نقصانونه دي نه دي کړي، خو بیا هم د خپل احتیاط چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. دا ویډیو وګورئ او د دې نه لږ یره وکړئ او توبه وباسئ. ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره نفلونه هم په دې کې پکار دي ځکه چې الله تعالی دا باران ودرې دا سیلاب کنټرول شي نو د دې سره به بیا چې کوم دی تباهیانې هم نه کېږي. بله دا چې دې دومره نقصان اوس کړی دی چې جوماتونه به دې کې شهیدان شو. نو تاسو سوچ کوئ چې یاره آبادیان یې دې ته څه دي جاني نقصانونه پکې هم شوي. نو د ویډیو مقصد دا دی چې یاره د سیند غاړو ته بالکل په زول مه ځئ، خپلو ماشومانو ډېر خیال ساتئ. دا ویډیو وګورئ او ضرور مخکې شیر کړئ چې ټول ملګرو ته پته ولګي چې یاره دومره تیز اوبه په بارین مدین خواوشا کې بهیږي د بره نه سیند را روان دی.